یو سړي بل ته یو شی ودروي یا برما یا بل څه وایي دا د 10,000 روپۍ نه اخوا ته چې خرڅ کړي زیادت مزدوري ستا ده نو آیا دا زیادت مزدوري چې دا د 10 روپۍ اضافه خرڅ کم صحیح کېږي او که نه او بله پوښتنه دا ده چې آیا د زوی کوروالا ته زکات جایز دی که نه والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د کائناتو د تخلیق سر عنواني تبي جاناني چې په چا باندې ظلم ونه کولی شي څو په خرڅوي کې د خپل کمیشن واخلي چې هغه درته 10 روپۍ ویلي کولی شي چې 10 سې خرګي خو په دې شرط چې په اخیستونکي باندې ظلم ونه شي په دې کې باک نشته دی او هغه انګور چې تا سره په کمال کې اصلا کم شراکت نه لري زوی ته خو یې نشي ورکولی او مستحق یې هغه ته زکات ورکولی شي اخرنی پیغام به